دغه یو سوال شوی دی چې سیفیان مبارکان چې دي هغې متعلق تا ویلي دي چې د کافران دي یا مشرکان دي. ما مخکې ویلي دي، اوس هم وایم چې علی الاطلاق مونږ سیفیانو مبارکانو ته په هغې کې ټول دخیل دي. څومره سیفیان مبارکان هغې ته مونږ مشرک علی الاطلاق یا کافر بالکل نه ویلي دي، نه ویلی شو، نه مو ویلي. دا په ما باندې مکمل الزام دی، اشاره باندې لګولی دی چې ته دا فتوی لګوې، زه دا فتوی په چا باندې علی الاطلاق شرک فتوی نه ورکوم. مفتي صاحب سره مې سار خبره کړې وه او باچا صاحب ته مې ویلي چې تاسو دواړه به یو مهرباني کوئ چې تاسو به یو قسم خبره نه کوئ. اول ټول په جمع دعا وکړئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کریم رب دا صوبدار صاحب او ما چې ستا د رضا لپاره په دې معامله کې کومه منډې ووهلې، نو یا الله دغه زمونږ دغه منډې د خپلې رضا باعث وګرځوه. یا الله چې مونږ پکې څومره قدمونه اخیستي دي، د هر قدم په بدله کې بار بار یوه یوه نیکي راکړه، یوه ګناه هم د دغه یو قدم بدله کې معاف کړه، یو درجه ور باندې بلنده کړه. کریم رب چې څومره مسلمانان خپلو کې په اختلافات وړم دي، الله خپلو کې په اتفاق کړه، او یا الله چې د چا خپلو کې اتفاق دی نو ستا د رضا باعث یې وګرځوه. زموږ تر منځ راپرې جنبې دا بدې دښمنۍ دغه ختمې کړه، مونږ د کفارو خلاف یو موټی کړه. او یا الله یا رب الهي مونږ ټولو له کریم ربه ستا او ستا د محبوب علیه الصلاة والسلام د عشق او محبت او ستا د عبادت توفیق راکړه، او چې کله د دنیا نه فنا کېږو سره د کامل ایمان هم فنا کړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یو څو خبرې زه کوم تر منځه، او صرف او صرف د پاره د الله د رضا. تاسو علما یې دواړه طرف ته مونږ عام خلک یو، خو د علماو سره کېنو لږ ډېر دومره پوهېږو چې الله او د الله رسول څه شی خوښوي او څه شی نه خوښوي. بل الفتنة اشد من القتل. څوک چې په علاقه کې فتنه جوړوي، فتنه پیلاوي، نو دا د قتل نه اوچت جرم دی. دلته د باچا صاحب دي او د مفتي صاحب دي ترمنځ څه جنګ جګړه وشوه، سوک سپېړه وشوه. هغې نه زه خبر شوم، چې زه خبر شوم زما علاقه ده، زه او صوبدار صاحب چې کوم دی نو خپلو کې رابطه وکړه چې دا څه مسله ده. یو ملګری د کرک دی، بل پکې چې کوم دی نو زموږ د پېښور ملګري دي. هغه د کرک ملګری هم پېژنګل وختو، زموږ ورور به یې وختو. مونږ د باچا صاحب دي نه تپوس وکړو چې باچا صاحب دا جنګ په څه شو. باچا صاحب دي دا وویلي چې مونږ ته مشرکان او کافران ویلي دي. دا موبایل زما دغه بهر لکان له ورکه ورته وایي دغه دی د جرګې کې ورته هغه صدر صاحب دی ورته وایي چې جرګه کې دی، ورته تاسو ورسره سوال جواب وکړئ. مې چې دا جنګ په څه وشو، د جنګ بنیاد څه دی. د باچا صاحب دې له طرفه دا خبره وشوه چې یاره مونږ ته مفتي صاحب چې کوم دی نو مشرکان او کافران او زندیکان ویلي دي. ما صوبدار صاحب سره خبرو کې صوبدار صاحب دا خو چې کوم دی بیا د شر نه خالي نه چې یو مولا راپاسي بل مولا ته مشرک او کافر او زندیک وایي. تر هغه چې لږ زه تلاړ شو چې د مفتي صاحب نه پوښتنه وکړو. مونږ راغلو مفتي صاحب سره کېناستو، مفتي صاحب سره هم قهوه مسکله. مفتي صاحب له مونږ قسم ورنه کړو، مفتي صاحب له مونږ چې کوم دی تسلي ورنه کړه، خو مفتي صاحب ما او صوبدار صاحب ته وویلې په قسم او په تسلۍ سره چې نه دغه خبرې ما کړي دي، نه چې زه خبر یم. زما پیجونه خلکو ځان ته ایښي دي او یو ځینه بل ځینه چاڼ کړی دی، خبرې راغونډې کړي دي او دکه پیج ونه جوړ کړی دی. او په دغې باندې چې کوم دی نو بیا دغه خلکو چې اورېدلی دی په ما باندې حمله وکړو، زما بېعزتي وشوه. مفتي صاحب ویلي چې نه خو ما دې ته کافران ویلي دي، نه مې ورته مشرکان ویلي دي، نه ورته کافران او مشرکان ویم، او نه ما ته چې کوم دی نو اسلام د اجازت راکوي چې زه مطلب دی چې مسلمانانو ته سیفیانو ته کافران ویم. څه ثبوت نشته چې کله مفتي صاحب دغه زموږ تسلي وکړه، مونږ ته دا خبره وکړه، مونږ ته دا بیان وکړو چې زه هېڅکله دې ته کافران نه یم، سیفیان مبارکان مسلمانان دي، کافران نه دي. نو ما چې سوچ وکړو چې بیا باچا صاحب دې دلته کوم درېزي بېعزتي کړې ده، راغلي دي او مفتي صاحب سره یا مطلب دی چې لاس اچولی یا سوک شوی یا نه، خو د مفتي صاحب د ځای بېعزتي شوې ده. نو ما او اسحاق صاحب چې کوم دی نو باچا صاحب ته لاړو چې باچا صاحب نورې خبرې ټولې په ځای پرېږده. هغه اختلافات دا صحابونه را روان دي، ستاسو به هم داسې اختلافي خبرې وي، د هغې به هم بیا په خپل ځای، خو لیکن چې د مفتي صاحب د ځای هم کومه بېعزتي کړې ده نو تاسو 50,000 روپۍ ماجر هم کوئ، یو مې در باندې ګډ کېښو او مفتي صاحب ته به چې کوم دی نو ځای ته ورځئ، ځکه چې دا د پښتو د مسلمانۍ لاره ده. نو ما چې کوم دی د باچا صاحب دې باندې د دغه دیزې د بېعزتۍ چې د دیزې بېعزتي شوې ده، د مفتي صاحب یې بېعزتي کړې ده،
نو د هغې مې چې کوم دی باچا صاحب د مانیې وګړ او 50,000 روپۍ چې کوم دی نو دا ایښي دي او دا به چې کوم دی نو بس باچا صاحب نه مونږ دغه کوو مفتي صاحب ته به ورکوو او باقي چې کوم دی بس خپلو کې بیا ترغاړې باسو انشاءالله چې نن نه پس به نه د مفتي صاحب د طرفه داسې خبر راځي او نه به د باچا صاحب د طرفه راځي که چېرته د کوم طرفه غلطه خبره راغله نو انشاءالله چې زه بیا د بل فریق سره ولاړ یم او چې د چا له طرفه غلطه شوې ده زه به د هغې ډډ کار مقابله انشاءالله بیا تاسو به راسره انشاءالله د علاقې ټول مشران به راسره وي زما دغه خبرې وي باقي چې کوم دی نو مونږ له ډېرې خبرې راځي نه خو دا به ووایو چې بس د الله پیغمبر مونږ دپاره کوم څه غوښتي دي خدای هغې کې پوره برخه راکړو چې کوم شي نه مونږ ته امان غوښتی دی هغې نه پوره په امان کړو اوس که مفتي صاحب مطلب دی چې داسې خبره دوه کوي چې مثال خبره دا شی تا ته اوس ما راوړی دی پیسې مې راوړي دي ګډ مې چې کوم دی اجره کې ولاړ دی څه ټایم یې درته راولم او څه ټایم نه ماته د ټایم ټیبل وښیي مفتي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول د ملک صاحب چې هر څرنګه دی چې ما سره چې معامله وکړه نږدې نه زه ډېر شکرګزار یم د زړه نه دعا کوم چې الله پاک دې د خلکو زړونه د طرف ته بیل کړي خاص کر کې اسحاق صاحب چې دا داسې خبره وکړه لکه بالکل دا ماته مخصوصه نه شو چې دا د کم طرف دی یقینا دلته خو ټول تاسو موجود دي چې ماته د خبرو نه دا مخصوصه نه ده نه د اسحاق صاحب نه ده چې اول راغی نو ما درته ووایي چې ملک صاحب چې ما ولیدو ما چې سړی خو شریعت باندې د اعتماد ډېر زیات کړم اول ځل دا پرون سهار والا خبران دې نه مخکې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې تاسو ته ما اجازت درکړې بلکل نو بیا زه اسحاق صاحب ډېر شکرګزار ځکه چې ډیوټۍ والا سړی دی تا هم دومره د کلونه درپسې راځي الله دعا درته کوم د زړه نه چې دې علاقې دپاره یقیني مشرۍ والا چې کوم کردار د هغه دی ادا کړو چې د دې علاقې د الله پاک نوره هم عزت درکړي تعالی بله دا خبره چې تاسو پیسې راوړي یا ګډان چې راوړي دا خو نو په شریعت کې جایز دی چې زه تاسو نه والم یا ګډ درنه وخورم که نه بیا مونږ درلې تاسو دپاره کولاو کړې خلکو ته وایي دا شی جایز تعذیر بالمال جایز نه دی دویمه دا خبره چې پښتو کې دا نه دی چې ته کور ته ماته راغلی چې هر څومره چې مړه دی چا نه کړی که نه دا خو وړه غوندې خبره وه چې لوی ما نه مړه کړې وه انشاءالله چې ما د تاسو د وجې نه د شریعت د وجې نه دا ټول بخلي الله مو خوشحاله ساتي الله یې تاسو ته جزای خیر درکړي او داسې چې کوم دی نو دغه ریکارډینګ هم دی اوس تاسو دا باچا صاحب چې داسې له خپلو کې سره په مینه سره ترغاړې وځئ نو موږ دپاره به لږه د خوشحالۍ خبرې تاسو به دواړه چې کوم دی زما سره انشاءالله چې یو ځای کښېنئ بیا به انشاءالله دا خو نږدې دی بیا به انشاءالله ملویږو انشاءالله بلکل کېنه چای وڅښئ زمونږ ځای نه ستاسو خپل ځای نه دي ته زمونږ مېلمه د حق دی سر وړه حذیفه چای بس باندې دا شاید